د نبی علیه صلات وسلام اولادونه وو، زامن یې وو، کوچني وفات شو. څوک وایي چې 2 زامن یې وو، یو د قاسم په نامه یو د طاهر په نامه. څوک وایي چې 3 زامن یې وو، یو د قاسم په نامه یو د طاهر په نامه یو د طیب په نامه. دا در سره یو په بل پسې کوچني وفات شو. لوړانې یې درلودې غټې غټې، واده یې کړې لوړانې، 4 لوړانې 4 سره یې واده کړي دي، خو زامن یې کوچني وفات شو. یو زوی بیا په مدینه منوره کې پیدا شو، کوچنی وفات شو د ابراهیم په نامه. دا د مکې خلکو پر نبی علیه صلات وسلام د ابتر نوم کښېښوی چې دا ابتر ده. ابتر معنا بې خیره، لکه موږ ته پلانی ډېر بې خیره سړی دی. دی ول نبی علیه السلام بې خیره ده، ولې اولاد یې نه پیدا پاته کېږي. هغه سړی چې دی سپین ږیری سي، مړ سي، ښه جانداره زوی پر مینه پاته سي، زوی خیرات هم سي وکړي، بیا کیسې کوي چې زموږ بابا به دی کول، زموږ بابا نو دی سړی و، زموږ بابا انو بس دا د بابا نوم یادېږي، د ده خو زوی نه پاتېږي، د ده نوم به څوک یاد. نو دا ابتر ده. دا خبره د نبی علیه صلات سلام غوږو ته ورسېده. پر نبی علیه صلات سلام بوج شوه چې د الله بندګانو، دا خو د تقدیر مسله ده، مرګ و ژوند خو د الله په واک کې دي. دا چې د چا زوی لویي، د چا دا کوچنی وزني، دا خو د الله واک ده. نو د الله واک زما دپاره څه عیب ده؟ ګوره، نو نبی علیه صلات وسلام باندې دا خبره بوج شوه چې ته پر تقدیر ماته ولې پیغور راکوې؟ الله جل جلاله دغه سرت نازل کوي، د نبی علیه صلات سلام تسلی کوي. د نبی علیه صلات وسلام د هغه درد باندې، پر هغه زخم باندې پټېږي چې ته پریشانه کېږه. ما دا خو د دشمن خبرې دي. انا اعطیناک الکوثر، الله وایي موږ تا ته کوثر درکړی. د کوثر په تفصیل کې ډېرې خبرې شته، خو په مختصر انداز د کوثر تفسیر دا دی. اکثر محققین علما د تفسیر پر دې دي چې مراد له کوثر څخه دغه د امت علما دي. اگر که یو بل تفسیر هم راغلی ده چې قیامت کې داسې حوض ده، داسې ده. عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي هغه هم له دې جملې څخه ده، کوثر په معنا د خیر کثیر ده، ډېر خیر. الله جل جلاله پیغمبر ته وایي چې ستا پر مینه که زوی نسی پاته، نسبی زامن خو دې نسته، حسبي اولاد به دې تر قیامت وي. د علما د پیغمبر حسبي اولاد، دا د پیغمبر د پاره کار کوي. زوی خو هغه کار کوي چې پلار یې کوي. زوی د پلار وارث، پلار چې مړ شي زوی یې پاته واخسته، 15 شپې تېرې شوې، بله ورځ ورغی د پلار دکان یې خلاص کړي، ښه یې مخ ورپاشي کوي، جارو یې کوي، کې کښېنستی ګزانه یې راواخسته، بس هغه د پلار شیان یې خرڅول. نو دغه ته وایي وارث. عین دغه کار د پیغمبر علیه صلات وسلام څخه علماو پر ذمه واخیستی. ګوره نن 14,500 کاله تېرېږي، د پیغمبر د شریعت یوه نکته اوس هم پوشیده پاته نه ده. تا ته 14,500 کاله بعد را رسېدلي، دا د علماو را رسولي، او علماو په سخت مشقت پر دې باندې سار ما خبره وکړه. علماو دی نه ده چې علما پر بسترو باندې پراته دي، تا ته دا خبره را رسولې ده. علماو د دې کې درد تېر کړی ده، علماو تکلیفونه تېر کړي دي، علماو هم په سخت مشقت، په سخت امتحان، په سختو تکالیفو سره مخامخ دي. او سره له دې تکالیفو، سره له دې مشکلاتو، علماو دل مځکې ته پرېښی نه ده، تر تا یې را رسولی ده. امام بخاری رحمت الله علیه 10 لکه حدیث یاد